دې ځای نه مخامخ دا ګټ ښکاري دی ته ادم خان درخانۍ ګټ وایي دا چې په منځ چاودلی دی. نو د هغه وخت غماز که ګټ هم و خو لار پکې وشوه. ادم د رباب ټنګ و چې درخو یې لیونی کړه، په درخو چې مخ ښکاره کو ادم خان یې په سر واخیست. ته تې پورې زه غر په ګوته کنم، یو وخت را به شي چې لار به درته وکم. په کلي راغلم، کلیواله مې ونه لیدله، پرهر مسیحا راله مزه رانه کړه. داسې اوس هم څه خلک شته چې د هغو یو ځای کېدل اوس د دې ګټ یو ځای کېدل. دا وریځې نه دي خلکه چې اسمان یې په سر واخیست، دا مې بلاس د سوي زړه ده چې ګریوان یې په سر واخیست. د ادم د رباب ټنګ و چې درخو یې لیونی کړه، په درخو چې مخ ښکاره کو ادم خان یې په سر واخیست. د عبداللطیف شاهین د دغه شعرونو سره زړه ته نږدې ملګرو سلامونه نیکې هیلې. داسې ده چې موږ نن راغلي یو د ادم خان درخانۍ د مینې محبت دغه قصه به تاسو ته معلومه وي. موږ هم نن د هغه ځای ته راغلي یو، دا هغه ګودر ګڼلی کېږي چې وایي چېرته به درخو ناسته وه او مطلب هغوی به دلته کې یا اوبه وړلې، دا ګودر چې کوم دی یا به یې اوبه وړلې او یا به یې جامې وینځلې د کور ضرورت کارونه، او بیا چې د دې ځای نه مخامخ دا ګټ ښکاري دی ته ادم خان درخانۍ ګټ وایي دا چې په منځ چاودلی دی. نو ویلی کېږي داسې چې دغه ګټ چې کوم دی نو دا ادم خان باید دې نه اخوا ناست و او رباب به یې غږو. نو مطلب دی چې دا ګټ وچاود او بیا د دې کې دا لار وشم دیو هغه دیدن ته کېدو. نو ګټانو خو لارې وکړې د مینو د دیدن دپاره، خو زمونږ چې کوم دی نو بس الله دې پکې خیر واچوي، خو په زړونو کې ونه شوې. بهرحال بیا هم تاسو سره دغه منظرونه دغه لارې شریک کوو، دغه ځایونه چې مینو ته یو ذهني سکون یو څیز میلاویږي بیا هم. نو هیله ده چې راسره دا چې زما شاته تاسو وینئ دا د بره بازدرې بازدره ده، چېرته و چې درخانۍ به هم دغه کلي چې تاسو کوم شاته وینئ د دغه کلي وه، دا کلی بس نږدې په منځ کې دا یو خوړ دی. بس دا خوړ هم په هغه وخت کې دومره غټ و یا نه کېدی چې وروسته به سیلابونه وړی راوړی، مثلا پته یې نه لګي. نو دغه کلی چې دی دغه د درخانۍ کلی دی او ادم خان وایي چې هم د دغه کلي و، خو بس د مینو د دیدن خپل ځایونه. ولالا دغه ادم خان په باره کې راتلل چې دا ډېر یو زبردست ښکاري هم و، نو هغه به ښکار ته کوم ځای ته تلو په دې ځای کې؟ که نه نو جنګلات چې ورته وایي که نه، ښه د بره ځنګل چې کوم ښکاري دا غرونه ښه تاسو خو ورغلي وی لالا دا بره چې کوم دی نو ځنګل خو دلته کې د ونو چې کوم دی نو د غره د ونو داسې ډېر غټ بوټي خو نشته لکه څنګه چې دا شوي یا نښترې غټ غټي که نه، هغه خو په دې غرونو کې نشته دی، خو داسې لګي چې د سارانو ګډو دپاره اوس پکې هم لږ ډېرې چېرته په داسې یو 2-3 میاشتې وګرځي نو یو ګډه میلاوېدی شي سارانۍ. نو په هغه وخت کې خو ظاهره خبره ده چې دا ډېر زیات ښه د ښکار دپاره یا هغه څیزونه وو پکې ډېر وو. صحیح. نو بس دا منظرات را سره ووینئ دغه میندې ټول چې د خپل زړونو ټکور کې خصوصا د دې قصو سره زمونږ یو داسې څیز تړلی دی، خصوصا هم د مشرانو خولې تړلي دي، د هغوی نه دغه خبرې موږ اورېدلي، دغه قصې اورېدلي دي. نو په هغه وجه باندې چې کوم دی نو د دې خوږوالی لکه دا یوازې د مینې قصه نه ده، زموږ سره پکې هغه د مشرانو د خولې هغه یا د مشرانو زنانو د خولو هغه رنګ هم شاملېږي په دې کې. نو د دې کې یوازې زموږ د مینې قصه هم نه ده، په کې هغه مینه هم ده، په دې کې څو خبرې شاملېږي چې سړي ته پکې لکه اوس تاسو ګورئ نو ماته پته ده چې په دې کې بلا سکون او مینه ملګرو ته میلاوي. بلکل. نو انشاءالله د دې ګډ خواله هم ورځو که نه، ادم خان په دې ځای کې نم کېدای شي ربابي شم څه پته نه لګي لالا او که نه زه چې ځو ملګرو دا هغه ګټ دی که نه، اوس په دې ګټ په دې منځ کې زه ولاړ یم او دا هغه ګټ دی چې کوم وایي چې چاودلی و او دا یو لار پکې شوې وه چې د دې دا یو ګټ چې و دا په منځ کې راقب و غماز غوندې نه. نو دا هغه وخت غماز که ګټ هم و خو لار پکې وشوه. ملګرو دا ځای چې کم دی که نه دا کم ګټ چې زه ناست یم د اندازې مطابق داسې د هغه ځای ته ښه صحیح ښکاري. نو د ادم خان به هم دلته کېناست، ځای م وله معلوم که که نه، ځکه چې ګودر نه دی هلته مکمل د دې ځای نه صحیح ښکاري که نه، هغه ځای صحیح ښکاري لکه
نو یا دغه ځای ناستو یا د ښکته ځای ناستو خو زه په دې ښکته ځای کې هم کښېنم په دې ځای کې دا ځای وران دی که نه دا ځای وران په دې به کې اوس لکه ته رباب غږی که لکه ځان به راټینګې که نه نو قصه دلته ورانه ده دا ځای ما ته صحیح نه ښکاري دا ښکته ځای به ټیکو دې ځای کې نه و نه نه دا ښکته ځای نو بیا دا ګډ سره کولاوېدو دا ګډ خو ځکه کولاوېدو چې دا ښکته ځای نه صحیح هم ښکاري که نه هغه ځای ښکاري که نه دا وګوره هغه ځای ښکاري هغه ځای هم صحیح ښکاري په دې ځای کې رباب نه غږېږي که نه هسې به کله کله چې راوختو که نه دی چې به روانو دلته به راوختو دلته به کېناستو داسې که نه داسې به یې کتل که نه خو لکه رباب یې دلته نه دی غږولی هسې اوس که څوک راغلی که نه او اوس یې بانۍ کړي نو په هغه ټایم کې که یې غږولی نو نشم ویلی که نه هسې د هغه بانۍ دپاره خو نور نشي کېدی مطلب دې طرف دې اړخ ته به ناست دې طرف ته ورګه صحیح ځای ته کښېنم او کتونکو د دې ځای اوسېدونکي خلک چې کوم دي د هغو دا وینا ده چې دا ګډ لکه لالام څنګه تاسو ته وایي دا مخکې جوړ و په دې ځای کې به کېناستو سایډ طرف ته چونکې هغه ځای کې به درخانۍ کپړې وینځلې نو بیا دا ګډ چې کوم دی دا قدرتي طور باندې کولاو شوی دی خو دوی دغه دیدن دپاره چې کوم هغه لار وه الله تعالی قدرتي طور باندې دا راغې کړې ده او تاسو ته ما دا ګټه هم وښولو چې دا ګټه چې کوم ترتیب سره بیل شوی دی نو د هغې نه هم کم از کم تاسو دا اندازه لګولی شي چې یاره بلکل دغه واقعي طور باندې پهله یو او بیا بعد کې جدا شوی دی لالا به در سره نورې خبرې هم شریکوي د دې ځای اوسېدونکي خلکو چې کومه وینا ده مشران چې کوم خلک دي د هغو مطابق او لالا چونکې په دې باندې شعر و شاعري به هم کړي او تاسو سره به مکمل تفصیلات د دې ځای شاملوي دا اوس چې کوم ځای زه ناست یم که نه نو شاته تاسو وګورئ دا ګودر ښکاري او د ناستې دپاره هم ډېر ښکلی ځای دی یقین وکړه سړي زړه ته ځي دا سړی به هم دلته ناست و دا ځای منو او غرونه خو بیا لار ورکوي ما هغه شعر سوی چې تمام عمر انتظار به درته وکړم خو که رانغلې ازار به درته وکړم ته تې پورې زه غر په ګوته کنم ته تې پورې زه غر په ګوته کنم یو وخت را به شي چې لار به درته وکړم او زړه دې ټینګ که هسې نه چې زړه دې وځي بیا قصه د یو بیمار به درته وکړم د شلېدلې ګریوان خوند به دې تر خولې وي که ته غواړې نو سینګار به درته وکړم او چې د زړه درد مې دنیا کله محسوس کو چې د زړه درد مې دنیا کله محسوس کو یوه چغه ښه په جار به درته وکړم زړه مې ناسو کې لیولی دی او ګرځم زړه مې لاسو کې نیولی دی او ګرځم څه خبرې ستا د ښار به درته وکړم او که ته غواړې چې مې ژوند په بله واوړي که ته غواړې نو اظهار به درته وکړم او اوس که درد دې د وصال په بدل غواړې نو زه منصور یم انکار به درته وکړم او ما یو ځای سره چې ما به یو ځای غوښتل محبوبې پوهېدمه دومره ما چې به کله هم د یو غر نه بل غر ته زما او ستا یو ځای کېدو د دې ګټ یو ځای کېده دي داسې ده چې څنګه چې دا ګټ شاته وینې که نه چې دا د 2 مهینو په دغه کې جدا شوی دی داسې اوس هم څه خلک شته چې د هغو یو ځای کېدل اوس د دې ګټ یو ځای کېدل نو په ژوندانه کې یوې ساره له مزرانه کړه په ژوندانه کې یوې ساره له مزرانه کړه ما له رسخت راکړه دنیا را له مزرانه کړه او په کلي راغلم کلیواله مې ونه لیدله په کلي راغلم کلیواله مې ونه لیدله پر هر مسیحا را له مزرانه کړه ستا د راتلو ناممکنۍ دومره مایوسه کړمه ستا د راتلو ناممکنۍ دومره مایوسه کړمه چې لاس مې پورته کړ دعا را له مزرانه کړه او سم د زړه سر یم سم مې د زړه سر دی خو نن سم د زړه سر یم سم مې د زړه سر دی خو نن د انساني فطرت سبا را له مزرانه کړه او زما میلمه د یو ناقص سره ټوپک ولیدو زما میلمه د یو ناقص سره ټوپک ولیده او ویلې پرېږده پښتونخوا را له مزرانه کړه او زه خو منصور یم په اسانه خو دې نه غواړمه د عشق په لاره کې رڼا را له مزرانه کړه